د مچۍ غوندې خصلت ځان کې پیدا کا چې خبرې دې خوږې لکه ګبین شي. او لکه مچ غوندې په هر څه مه دڼېږه. انور صاحب لکه مچ غوندې په هر څه مه دڼېږه، هسې نه چې د هر چا زړه تر نشین سي. اوس نظم دا عنوان یې د فریاد. وایي دلته خپل حق تپوس د چا وکړمه، دلته خپل حق تپوس د چا وکړمه، دلته خپل حق د چا نه وغواړمه. او دلته مدام په مونږ ظلمونه کېږي، دلته تل مونږ سره زیاتی شوی دی. او دلته تل مونږ په جړاګانو سر یو، مونږ هره ورځ دلته ویرونه کوو. او دلته مونږ هر ساعت قتلې ګوربه، دلته مونږ هر ساعت زورې ګوربه. داسې څوک نشته چې فریاد مو واوري، داسې څوک نشته چې فریاد مو واوري، داسې څوک نشته چې انصاف راکړي. او دلته مزې شته خو خانان یې اخلي، دلته مزې شته خو خانان یې اخلي، دلته خوند شته خو افسران یې اخلي. دلته مزې شته خو خانان یې اخلي، دلته خوند شته خو افسران یې اخلي. او دلته سکون شته خو زردار لره دی، دلته سکون شته خو زردار لره دی، دلته راحت شته خو واګدار لره دی. او دلته تل لوبې په خوارانو کېږي، دلته تل لوبې په خوارانو کېږي، تل تجربې په مسکینانو کېږي. او دلته کې خوار هیڅ حیثیت نه لري، دلته کې خوار هیڅ حیثیت نه لري، دلته غریب چاته انسان نه ښکاري. او بغیر لتا وایم انجم خالی کا، بغیر لتا وایم انجم خالی کا، بل څوک مو نشته چې فریاد مو واوري. او پروردګاره ستا په دې جهان کې مونږ پښتانه تل یو ایثار ځوړند یو، اخر تر څو اخر تر کومه پورې مونږ به دغسې په دار ځوړند یو، مونږ به دغسې په دار ځوړند یو.